انسان او خدای دا د دکتور مصطفی چمران اثر د پښتو ژباړې نقیب احمد عزیزی کړي او زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. د مکتبونو اساسي اصول دغه بحث ته تر ننوتلو مخکې باید ووایم چې په نړۍ کې هر فکري مکتب درې بنسټه لري. یو فلسفي بنسټ دی، دویم اقتصادي او دریم هغه سیاسي او حکومتي. هغه نظام او ایدئولوژي چې دغه درې اساسا نه لري نیمګړي دي. کله چې وایو یوه ایدئولوژي بشپړه ده، لږ تر لږی باید دغه درې بنسټونه پوره کړي وي او د اړتیاو ځوابونه وویلی شي. زما په یاد دي چې په امریکا کې مې یو مارکسیست ملګري همیشه نیوکې را باندې کولې چې تاسې ولې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دومره درناوی کوئ. تل به اعتراض کوو. ما پوښتنه ځینې وکړه چې ته ولې مارکس ته دومره عقیدت لري؟ نعوذ بالله نه غواړم چې سره پرتلی کړم، خو دا خبره مې یوازې په دې خاطر ورته وکړه چې مارکس په ذهن کې خورا لوړ مقام درلود. د ده ځواب دا و چې مارکس د ایدئولوژي څښتن دی، نړۍ ته یې ایدئولوژي راوړې ده. بیا مې ترې وپوښتل چې ایدئولوژي یعنې څه؟ د بحث پایله مو دا وه چې ایدئولوژي باید حداقل دا پورته درې عمومي بنسټونه ولري. دته مې وویل چې ډېر ښه، مارکس یوه ایدئولوژي له خپل اساس سره بیان کړې ده. بیا مې دا ورته توضیح کړه چې زه هم د رسالت له مخې د داسې نظریې لارویم چې فلسفي بنسټ لري او د مارکسیزم تر فلسفي په ځلونو غښتلې ده. د اقتصادي بنسټ له پلوه هم زموږ مکتب یو اقتصادي مقام لري او د حکومتولي له اړخه هم یو سیاسي نظام دی. نو که د ایدئولوژي پر اساس بحث وکړو، اسلام هم یوه ایدئولوژي ده او یوه بشپړه ایدئولوژي. د دې باید درناوی وشي. هغه دا راسره ومنله چې دا بیا بله کیسه او بل داستان دی. په هر صورت زه یوازې غواړم چې د ایدئولوژي پر دغو درو فلسفو، اقتصادي او سیاسي بنسټونو وغږیږو. دا اساسات ایدئولوژي بشپړوي. که د یو سیاسي یا اقتصادي نظام په باره کې بحث کوو، نشو کولی چې یوه فلسفي برخه یې له هر څه جلا او مطلقه وڅیړو او قضاوت پرې وکړو. باید عمومي ټولګه او ټول سیستم په نظر کې ونیول شي او بیا مطالعه شي. مثلا ویلی شو چې که د اسلامي فقه ځینې قوانین لکه د جزا هغه له خپلې ټولګې را بیل کړو او په یو بل نظام کې واچو او بیا یې تشریح کړو، عجیب او غریب به وي، ان د منلو به نه وي. دغه ډول ځینې نور اقتصادي قوانین مثلا ربا یا سود که په یو بل نظام کې پیاده کړی غیر معقوله به وي. پر دې بنسټ که د هرې سیاسي او اقتصادي حوزې اړوند بحث کوو، باید د هماغه کل په داخل کې وکړو. که یې مواد له خپلې دایرې راوباسو او جلا جلا یې وړاندې کړو، پکې تیروزو. که پر اسلامي ایدئولوژي بحث کوو، په تیره بیا د اقتصاد په هکله یې غږیږو. لازمه ده چې د خدای پرستی او توحید پر بنیاد وي. که څوک وغواړي اسلامي اقتصاد په بل نظام کې عملي کړي، پایلې ته به ونه رسیږي. د اسلامي حکومت مسئله هم دغسې ده. موږ د ایدئولوژي د اساساتو تر پیژندنې وروسته درې داسې سیستمونه څیړو چې زموږ پر نړۍ حاکم دي او اغیز یې خپور دی. د نړۍ موجود نظامونه، یو ختیځوال نظام یا کمونیزم دی چې په روسیه، چین او ځینو نورو ورپسې تړلو هیوادونو کې حاکم دی. بل د سرمایه‌دارۍ یا پانګوالۍ نظام دی چې په غرب کې چلیږي او کابو نیمه نړۍ یې نیولې ده. دریم مکتب چې موږ ورته معتقد یو اسلام دی او د اوسطي یا منځلارۍ نظام دی. مخکې مو وویل چې پر دغسې مسایلو د بحث په وخت کې باید فلسفي لیدلوري د فلسفي بنیاد په توګه په نظر کې ونیول شي. اوس له همدې لیدلوري غواړو د دغو دریو مکتبونو په هکله پوه شو چې د ټولنې د ستونزو او مسایلو په اړه څه موضع لري، نظر یې څه دی او څه وایي. کمونیزم یوه لویه مسئله چې دغه مکتبونه ورباندې ایجادیږي د خدای مسئله ده. د فلسفي بنسټ له مخې کمونیزم مادي مکتب دی. د مادې پر اصالت باور لري چې مخکې هم اشاره ورته شوې ده. د مادې د اصالت معنا دا ده چې ګواکې په دنیا کې له مادې پرته هیڅ هم نشته. دغه ته نو مادي مکتب یا مټریالیزم هم وایو. دوی اصل شی مادې ته وایي، یعنی له مادې پرته بل حقیقت نشته، نه روح، نه خدای، نه ماورا الطبیعه او نه بل څه. هر څه همدا ماده ده او بس. مخکې مو وویل چې کمونیزم او مارکسیزم پر علمي سوسیالیزم عقیده لري. دوی باوري دي چې علمي فکر کوي. په تیرو پاڼو کې مو ولوستل چې مارکسیستان وایي له مادې پرته بل هیڅ نشته. دا د هیڅ شي قید چې ور واچوي، دا خبره غیر علمي ده. نظر یې تر نیمایي سم دی، ځکه په فزیکي او کیمیایي تجربو په طبیعت کې ماده پیژندلی شو، مګر بل هیڅ نشته چې وایو یوه داسې مسئله ده چې هلته علم نه دی ورسېدلی. علم دغسې نشي ویلی. له لویه سره د پوهې موخه سلبیات نه دي. علم یوازې له هغو شیانو غږیږي چې ورسېدلی ده. دغه ګواهي د اثبات له مخې ورکوي.
څه ته چې لا نه دی ورسېدلی او پرې نه دی پوهېدلی دخالت پکې نه کوي. مادي مکتب چې وایي په دنیا کې ماده ده خبره یې سمه ده، خو چې وایي نور څه نشته دا ناسمه ده. دا یو فلسفي بحث دی چې د علم له دایرې را بهر شوی او فلسفې ته داخل شوی دی. د علم او فلسفې په هکله مو د برټراند رسل نظر ولوست. هغه علم له صفر را پیلوي او پورته ځي، یعنی د بنی آدم پوهه او معرفت له صفر را شروع کیږي او ورو ورو ارتقا کوي او داسې ځای ته را رسیږي چې هلته د علم د درېدو نقطه پیلېږي. تر دغه ځایه معرفت ته علم وایو چې ټول انسان په یوه بڼه پکې موافق او شریک دي، یعنی کمونیست، کپیټالیست او مسلمان یو رنګه فکر کوي. که د اکسیجن یا هایدروجن په هکله خبرې اترې کیږي ټول مکتبونه پر یوه عقیده دي، ځکه مسئله علمي ده او کولای شو چې د علمي تحلیل او تجزیې په وسیله په هر لابراتوار کې ثابتې پایلې ته ورسیږو. موږ چې کله کومه مسئله علمي ګڼو منظور دا وي چې په هر زمان او مکان کې په هر لابراتوار کې او د هر چا لخوا د تجربې وړ ده. مثلا اکسیجن یا هایدروجن په هر هیواد او د هر عالم لخوا په تجربه کې یوه نتیجه ورکوي. حال دا چې ګڼ داسې شیان شته چې واحدې پایلې ته رسیدل پکې نه وي. اشراقي او معنوي مسایل چې دلته بیان شو داسې نه دي چې هر څوک یې تجربه کړی شي. داسې هم ده چې یو کس یو مهال تجربه کولی شي خو بل وخت هماغه ډول نتیجې ته رسیدل له وسه وتلې خبره وي، ځکه دا مسئله د انسان له روحي حالت سره تړلې ده. هغه کسان چې په روحي ځواک او تلیپاتي کې غښتلي دي هغوی هم کله کله د عادي خلکو غوندې شي هیڅ نشي کولی. یو کس چې روحي قدرت یې خورا پیاوړی و، دا مثال د دې موضوع د رڼاوي لپاره راغلی. د به ځان ته کیمره یې ښوده، لینز یا دوربین ته یې ځیر کېده او فکرونه یې د کیمرې پر سکرین د فلم په بڼه ثبتېدل. فلم راښکاره کېده او هر چا هغه څه پکې لیدلی شول چې د دغه سړي په ذهن کې پیښېدل. مثلا دغه کیمره یا دوربین یې ور اخیستل او په ذهن کې یو ماشین انځورو، وروسته د هماغه ماشین عکس د کیمرې په فلم کې منعکس کېده. دلته د علمي طریقې تقاضا دا و چې د کس نوم مشخص یاد شوی وای او کال یې هم ذکر کړی وای. البته امکان لري لیکوال ته د معلومات بدیهي ښکاره شوي وي چې نوم یې نه دی یاد کړی. تر دې ورهاخوا یو وخت امریکایانو وغوښتل چې په 1963 میلادي کال کې د روسانو د یوه جوړ کړي راکټ پر جوړښت سر خلاص کړي، وپوهیږي چې څنګه یې جوړ کړی دی. نو یې دغه سړی راوغوښت چې روسۍ راکټ تشریح کړي. دغه کس راځي د تصور نړۍ او تلیپاتي ته سفر پیلوي او کمرې ته ځیر کیږي. کله چې ذهن پر کمره انځورېږي دوی یې چاپوي او د راکټ شکل ویني. څو کاله وروسته چې روسان د دغه راکټ د جوړښت په باره کې عکسونه او معلومات خپروي څرګندېږي چې د روسانو لخوا خپور شوی انځور کټمټ هماغسې دی چې کلونه وړاندې یو کس د تلیپاتي او خپل ذهن په وسیله ایجاد کړی و. په دې بنسټ موږ ویلی شو چې د قدرت څښتن کسان شته، خو دغه ځواک دایمي نه دی. دغه کسان هم دا چاره کله کله کولی شي او کله نه. دا حالتونه د انسان په روحي شرایطو پورې تړاو لري. دغه شیان د علم په کټګوري کې شامل نه دي، بلکې د پاراسایکولوژي څخه ده، یعنی تر ارواپوهنې ورهاخوا یو وضعیت. د علم په حریم کې شامل مواد ټول متفق القول دي او اختلافونه له هغه وروسته پیلېږي. کله چې خبره دې نقطې ته راورسېږي فلسفه شروع کېږي او د فلسفې په نړۍ کې هر څوک د خپل ذهن له مخې لارې ګودرې ټاکي، ځکه خو نوي او بېلابېلې برخې جوړیږي. خو په دې رنګارنګ تګلارو کې یو څوک مدعي کېږي چې په نړۍ کې یوازې ماده موجوده ده او له دې پرته هیڅ نشته. دا یوه تیوري او یوه نظریه ده او داسې نظریه چې فلسفي یې بللی شو، خو علمي نه. علم نه دی ورسېدلی او په هیڅ ډول به ورونه رسیږي. دلته مادي او مارکسیست وګړی د فلسفي دنیا ته ورداخل شوی او په فلسفه کې ځان ته یو فکري بنسټ منلی چې فقط ماده شته او له دې سوا هیڅ نشته. حال دا چې یو بل کس راځي او یو نوې لاره ټاکي، دریم راځي بله ګوري او څلورم بله. کله چې مارکسیست راځي او وایي چې نړۍ ماده ده او له مادې پرته هیڅ نشته، دوی ثابتوي چې مارکسیزم علمي بنسټ نه لري بلکې بیان فلسفي دی، ځکه علم هیڅکله نه وایي چې هیڅ نشته. کله چې د پرته قید کاروي خبره فلسفي کیږي. دا خبره له علمي دایرې همدومره وتلې ده لکه یو بل کس چې راځي ماده ردوي او هر څه ذهني بولي. مخکې لیکوال وویل چې په ټوله کې علمي تیورۍ هم د حس په بنیاد جوړیږي. نو دلته چې مارکسیزم ته پر غیر علمي یا فلسفي بنسټ باندې د ولاړ مکتب نسبت کیږي، د واسطې د مکتب بنسټ څنګه علمي بللی شو؟ بل دا چې پر علمي بنسټ نو ولې اتکا وکړو چې حواس د حقیقت له کلي درکه عاجز ګڼو. کپیټالیزم د ذهن د اصالت پر بنسټ ولاړ دی. ذهن په فرانسوي کې ایډیا بولي.
کپیټالیزم د ذهن د اصالت پر بنسټ ولاړ دی. ذهن په فرانسوي کې ایډیا بولي. ایډیالیزم په همدې نامه نومیدلی فکري مکتب دی. دلته به سره ولولو چې ایډیالیزم څه شی دی او څه وایي. د هغه مکتب په مقابل کې چې له مادې پرته د بل شي وجود نه مني، یو مکتب ایجادیږي چې هر څه ذهني ګڼي او تر ذهن ورهاخوا د څه وجود نه مني. دوی وایي دنیا نشته، هیڅ هم نشته او یوازینی شی چې شته زموږ ذهن دی او زموږ فکر. یوازې هغه څه چې شته زموږ په مخیله کې تیریږي او بس. دا زموږ ذهن او زموږ ایډیالیزم دی چې دنیا او پکې شیان تصور کوو. دا شیان تش ظاهري شیان دي، حقیقي وجود نه لري. د دې منطق پر بنا یو نیوکه دا کیدای شي چې که هیڅ نشته، مخیله قوه خو شته، ذهن خو شته او د وجود او عدم په اړه تصور خو شته. په دې برخه کې د افلاطون هم یو مشهور خبره شته. هغه دا نړۍ د یوې بلې حقیقي نړۍ سایه بولي او داسې ګڼي لکه رڼا ته چې یو کاروان د دیوال تر څنګ تیریږي. سیوری پر دیوال باندې لویږي او موږ یې وینو. دا سایې ټولې ذهني دي، یوه هم حقیقت نه لري. افلاطون باورمند دی چې دا موږ څه شي ته حقایق وایو د پاسل کې په یوه بله نړۍ کې مسؤل لري، یعنی حقیقي وجود یې همالته دی چې مسؤل ورته وایي. د ده په نظر په دې نړۍ کې یوازې د هغو سیوری وینو، نور نو یو سیوری هم په خپله حقیقت نه دی. مخکې مو ولوستل چې د ایډیالیزم په پلویانو کې لوی فیلسوفان شته. هیوم، بریکلی، کانټ او نورې مشهورې څیرې دي. دوی څو پیړۍ مخکې په آلمان، فرانسه او انګلستان کې قدرت درلود او معتقد و چې دا دنیا تر تصور ورهاخوا هیڅ هم نه ده. دا زموږ ذهن دی چې دغه حقیقتونه په دې ډول ویني. موږ د نور مثال ورکړ چې په طبیعت کې زموږ سترګو ته رارسیدونکي موجونه دي. دا بیا زموږ د سترګو کار دی چې یو سور راته ښکاریږي او بل زیړ وینو. د نور د دوو موجونو ترمنځ توپیر یوازې په فریکونسیو او طول کې دی، خو دا ځانګړتیا بیا د سترګو ده چې مختلف موجونه په ډول ډول رنګونه ویني. پر دې بنسټ ویل کیدای شي چې که موږ نه یو په دنیا کې نور یا رڼا نشته، که سترګې نه وي نو نور نه تشخیصیږي، حقیقت نه لري او دا سترګې دي چې نور ته یې واقعیت وربخلی دی. دغه ډول مو د حرارت یا ځینو نورو شیانو مثال هم ورکړ چې دغه فلسفیان یې ذکر کوي. دغه مکتب کسان باور لري چې په دنیا کې اصالت یوازې ذهن ته حاصل دی. دغه مکتب ته ایډیالیزم وایي او په ملاتړو کې لوی فلسفیان هم شته دي. زموږ د عصر په فلسفي بنسټ کې د تفکر دوه مختلف طرزونه دي چې یوی مټریالیزم یعنی د مادي اصالت دی او دویم ایډیالیزم یا د ذهن اصالت. دلته چې اوس کومه تشریح کوو زموږ د بحث لپاره خورا اهمیت لري. مارکسیستان همیشه وایي چې په طبیعت کې یوازې دوه نظامه دي، مټریالیزم یا ایډیالیزم. دوی وایي که څوک مټریالیست نه وي هغه ایډیالیست دی. تر دې وروسته راځي ایډیالیزم چټیاتو ته ورپورې وهي، بد پسې وایي، ټکوي او ریشخند پرې وهي. اصلي خبره دا ده چې د دې مکتب علمي ردول هم ساده کیسه نه ده، بلکې د اوسپنو نینې چې چل دي. ځکه موږ د فلسفې په نړۍ کې نشو کولای چې یو شی علمي رد یا ثابت کړو. مارکسیستان راځي او دغه مکتب د خپلو سیستمونو په وسیله ټکوي. ځینې کتابونه چې له ماشومتوبه زما په یاد دی او لوستل می، یو پکې جورج پولیټرز هم و. دا په مارکسیستي کتابونو کې یو بیخي مشهور کتاب دی چې په فرانسه کې تدریسیده او اوس هم لوستل کیږي. په ډیر تاسف به وایم چې کله مجاهدین د خپل معرفت کتابونه لیکي د مټریالیزم او ایډیالیزم په برخه کې د جورج پولیټرز نظریې تکراروي. دوی په دې کې تیروځي چې دنیا باید حتمی له همدې لیدلوري وګوري او د دې فلسفي تیروتنې مرتکب ګرځي. اوس یې وینئ چې د امت امام هم هغوی ته ردوي. یو دوه ځایه مې مخکې هم ویلیو چې زه کله په لبنان کې وم په 1971 کال کې مجاهدینو خپل د معرفت یا شناخت کتاب له خپرولو مخکې ما ته راکړ. ما همالته په لبنان کې ولوسته او نیوکې مې پرې وکړې چې له فلسفې ستاسې برداشت مارکسیستي دی او د هغه حقیقت خلاف دی چې موږ باور ورباندې لرو. ځکه خو یې زه نه منم. دا کتاب ماته د دوی یوه مفکر راوړی و چې په ساعتونو بحث کې ځواب رانه کړ او قانع شو. ده ومنله چې د تفکر دغه طرز اسلامي نه دی او که د شناخت دغه کتاب خپور کړي پر خپل ځان به یو لوی فلسفي ګزار وکړي. مګر متاسفانه بیا مې ولیدل چې هغه کتاب یې په ماغه اسلوب خپور کړ او لوی جنجال یې راپورته کړ. دوی کوښښ وکړ چې د امت له امام سره اړیکه ونیسي او خپل فلسفي افکار پرې ومني. هغه هم داسې کس و چې په سر کې یې لاله فلسفې د دوی ناسم برداشت درکړ. سر یې خلاص شو چې دا اخذ اسلامي نه دی او متاسفانه چې په مارکسیستي ډلبندۍ کې ښکېل شوي دي. دلته زما د ټینګار لامل دا دی چې سمه ده یو لور ته مټریالیزم دی او بل پلو ایډیالیزم، مګر موږ نه مټریالیستان یو او نه ایډیالیستان. مارکسیزم غواړي چې ټول خدای پرستان د ټکولو لپاره ایډیالیستان معرفي کړي. دا یو فلسفي شانتاژ او چل دی.
چانټیج یا شانتاژ فرانسوي کلمه ده، مصدر دی او معنی د تهدید، تحریک، چیغو، نارو، چلو دوکي په وسیله مقابل لوري ته ماتې ورکول دی. په تاریخي لحاظ هیڅ کله مسلمانانو او موحدانو ځانونه د ایډیالیستانو برخه نه دی بللی. سمه ده چې ایډیالیزم د لغت له نظره خلکو ته ذهنا روحي او معنوي جلوه لري، خو د ایډیالیزم فلسفي مفهوم د مادي نفي او پر ذهن اعتقاد دی. موږ مسلمانان پر دې معتقد نه یو چې موږ چې د کوم معرفت خبره کوو هغه له دغه شناخت یا معرفت سره فرق لري. مټریالیستان په خپل معرفت کې وایي چې موږ د مادي پر پیژندلو لاسبري یو، یعنی دوی په ایجابي شناخت باور لري. موږ بیا عقیده لرو چې کولای شو ماده، دنیا او د قوانین ټول وپیژنو. ایډیالیستان معتقد دي چې ګواکې نشي کولای دا شیان وپیژني. د دوی په نظر دغه برداشتونه او اخذ تش ذهني دي.